د سپیڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو، زه یوسف خان لالی یم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو دوهم پړاو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند د وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره ترکیې په استانبول کې ترسره شو. خبرې اترې هغه وخت پیل شوې کله چې د پاکستان دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې که خبرې ناکامې شي نو پاکستان د افغانستان سره د بشپړې جګړې لپاره چمتو دی. په ورته وخت کې زلمي خلیلزاد د خواجه آصف څرګندونې پارونکې بللې او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره خپل چمتووالی څرګند کړی. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارچ صاحب. مارچ صاحب سړی مشه، وخت د بخیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. مارچ صاحب، د خواجه آصف وروستۍ څرګندونې په داسې وخت کې چې د سولې خبرې اترې روانې دي، تاسو څنګه ارزوئ؟ مننه. لومړی جناب لالی صاحب، تاسو ته، تاسو د تخنیکي همکارانو ته، لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورې د قطر کې یوه غونډه وسوله او د اوربند یا د سولې په نوم باندې، ځکه دواړه خواوې یو بل ته سره ښکر په ښکر وو او فزیکي جګړه هم منځته راغله او په تاریخ د پاکستان کې د لومړي ځل دپاره داسې یو ډله ییز سیستماتیک برید په پاکستان باندې د افغانستان خواوت څخه مخکې داسې بېلګه ولیدل شوې. نو بنان دوی یو څه احتیاط سره وکړ او دا ښه خبره وه. دوی په قطر کې دا پرېکړه وکړه چې بل پړاو به په 15 د اکتوبر په ترکیه کې پیل کېږي، یعنې یو ګپ یا وقفه یو فاصله ایجاد کړه چې یو بل خوا سره وګوري چې واقعا نقص کوي که نه کوي. د دې منځ کې باید څېړنې هم سره وشي چې مخالفین رښتیا په دې نورو سیمو کې شته که نشته، د یو بل مخالفین د یو بل په هېوادو کې نور شرایط دي سنجول که چیرې یو څه ورته زیاتي کوم وړاندیز د هغه لپاره دغه د بشپړېدو د تړون نیټه او ځای ترکیه او 15 د اکتوبر وټاکل. د ملا یعقوب د ویناو او الجزیرې سره نور سره چې وکړه همداسې یو برداشت سره وکړه. دوی راغله سره په ترکیه کېناستل. بله. چون پاکستان همیشه تجربه و تاریخ ښودلی ده دی هیڅ تړون ته ژمن نه و. بله. هر ډول ژمنې وعدې چې کړې وې بیا یې هم جفا کړې وه او بیا یې په هغه باندې اعتنا نه وکړه. د خپلو ګټو دپاره همیشه هغه څه چې ویلي دي یا څه کړي وه یا یې څه لاسلیک کړي وه یا یې نړیوالو ته ویلي وه دا یې دې ته درناوی نه ده کړی. بله. افغانستان د مختلف فشارونو کار اخیستی د کډوال نه دی استفاده کړې، د جومات و ملا منبر نه د افغانستان په وړاندې دی استفاده کړې، د سوداګرو مال په تورخم په کرکه باندې په دروازو کې درول، هغه خرابول، تاوان رسول، ده دا کار کړی ده. او دغسې سلها او نور توریستي ډلې د هغه ملاتړ کول، مثلا داعش مشران په کراچۍ او په اسماعیل خان دره کې، دره اسماعیل خان کې د یو ځای کې پیدا کېدل، درست، یا د القاعدې مشر ته وصل، بیا نو تورونه لګول په افغانستان. دا د دوی دوی اوس ډېر وارخطا په دې ساته بلوچان او پښتانه او سیندیان کشمیران خو لا مخکې نه راجګ شوي دي. د ده دغه د بیراب و منبر هغه امتیاز هغه وسیله چې هغه اوس نشته. دننه هم خلک پې پوه شوي دي، بهر افغانان هم پې پوه شوي دي. او دغه منبر او میراب اوس په افغانستان کې دلته طالب وایي چې زه سوچه مسلمان یم، حکومت غواړم، امارت اسلامي ده، د دوی خو قانون انګلیسي ده. بله. دغه وسیله هم دې نه تللی ځکه یو څه ناتوانه ده، دی اوس لارې لټوي. صحیح ده چې ډاکټر خلیلزاد ویلي چې دوی مثلا فشار علیه استفاده کوي، مانم اوس هغه علیه او فشار کوي ځکه دې خوا نم دې قوت ولید. درست. دی مجبوره وه چې راشي ترکیه کې کښېني، داسې بې اعتنا دی، وادي کس راولي. خو بیا هم له افغانستان هم ښه ده چې کوم وزیر نه ده تللی، معین په کچه هم تللی ده. خو دا مکمل کېدل بشپړېدل د تړون وه. که څه هم دا تړون ډېر لوی تصمیم نه لري ځکه د ملګرو ملتونو سازمان غړی پکې نشته، ډېره مننه، د زبرځواکو هېوادو استازی، خو بیا هم یو تفاهم ده، یوه ژمنه ده، خلک ورته هیله دي. دا چې دوی بیا لاړ ترکیه کې کېناستل، دا په خپله معنا چې دواړه خواوې ژمنې دي، ژمنې پاتې کېږي. یو خواجه آصف او یا یو کس که کومه خبر کوي هغه د کس شخصي نظر ده. بله.
عمومي بیان دواړو دولتونو ډېره زیاته مننه. تړون ده او اعتبار حقوقي لري، خلک ورته هیله دي او دواړه ډېره مننه. چې جنګ او جګړه د دوی د بدبختۍ سبب ګرځي. ډېره مننه. رفاه او سعادت او صلح باعث د پرمختګ کیږي. ډېره زیاته مننه. مارش په خپرونه کې ستاسو حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ. تاسو هم مهرباني.